پانیپت چې له کابل څخه 1120 کیلومتره واټن لري، له ډیلی څخه 95 کیلومتره هریانه ایالت پورې تړلې د جمنا سیند په غاړه پرته ولسوالۍ ده چې اوس مهال شاوخوا 300 زره نفوس لري. د پانیپت تاریخي ارزښت وجه دا ده چې په دې ځای کې 3 خونړۍ تاریخي جګړې تیرې شوې. په لومړنیو 2 جګړو کې افغانانو د خپل مذهبي عقیدو په سخاوت مغولو ته تاج په سر او د ډکو خزانو په تخت کېنول، چې بدل کې د غمونو او کړاوونو درنو بارونو ته اوږه ورکړه. خو په دریم ځل په کال 1918 میلادي کې بیا احمد شاه بابا نه یوازې خپلې واکدارۍ ته د هند نیمه وچه د خپلې تیرې تورې په څوکه راونغړله، بلکې د 2 پخوانیو ماتو زیانونه یې هم په جبران کړل. د څه د پاسه د 1 میلیون کیلومتره مربع خاوره هم د خپلو بریاو په مټ د افغان بیرغ تر سیوري لاندې وپوښله. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. دغه جګړه د پانیپت د مخکینیو 2 جګړو نه ځکه ډیره مهمه ده چې د دواړو هیوادونو افغانستان او هندوستان معاصر تاریخ ته بدلونیز لوری ورکړ. په دې جګړه کې د افغانانو د صوبې ستراتیژیک اهمیت دا دی چې نه یوازې د مرهټیانو ستر ځواک پر ګونډو کړ، بلکې یو داسې تن په تن شدید جنگ یې وکړ چې تر هغه مهاله یې ساری نه درلود. تر دې جګړې د مخه مرهټیانو په پونه کې ګڼ شمېر مسلمانان قتل عام یا پلید کړل. پرتګالیان یې تر پښو لاندې، په فرانسویانو یې تندی مات کړ. دا مهال د هند رښتینې واکداري په خپله د پیشوا صاحب باجا بالاجي په لاس کې و. یوازې د زوی وسواس راو په نامه یې د تخت ناستې رسمي او تشریفاتي کولو په امید موقع لټوله. په همدې مهال کې چې د ده ورور اشي اوباو په کومنده مخکښ پوځي کنډکونه د سرې کرښې تیر او د افغانستان حریم ته راواوښتل، په خپله اشي اوباو لا تر دې ورځې پورې په 40 وسلوالو خونړیو نښتو کې د ماتې خوند نه و څکلی، نو ځکه یې د چا نه سترګه نه سوځېده او پرته له ډاره یې په پنجاب او په کشمیر کې تر خپله وسه افغانان ووژل او پاتې یې د اباسین غاړې ته راپورې وهل. افغانانو په وړاندې داسې دروند سپکاوی په خپل ذات کې نه ولیدلی. په غبرګون کې احمد شاه بابا په سړه سینه 10 زره تازه دمه لښکر تیار له کندهار څخه روان او د لارې په سر کلات کې خپل مرور انډیوال نصرخان بلوڅ په خلا کړ. نصرخان بلوڅ هم د 6,000 بلوڅانو سره د ده همسفر شو. همداشان په هندوستان کې هم اضافه تر 10,000 مسلمانانو یې ملاتړ ته راودانګل. د احمد شاه بابا لښکر لومړی د ډیلی په 200 کیلومترۍ کې د باغپت په سیمه کې لنګر واچو. په دغه کال مخکې له وخته د پشکال موسمي ورښتونو له امله مرهټیانو ناشونې انګیرله چې دوی به د جمنا سیلابونو په توپاني څپو باندې پورې وځي، لیکن د دوی د تصور نه لرې احمد شاه بابا د قرباني او زیان ګاللو په منلو سره د 23 نه تر 25 اکتوبر پورې خپل ځواکونه پورې ایستل او سملاسي په مرهټیانو د پانیپت کیمپ اړیکې له قرارګاو سره پرې کړې او خوراکي توکو ته د دوی لاسونه لنډ کړل. د شیوباو تر څو چې عقل سر ته راته هغه وخت اوبه له ورخه تېرې وې او احمد شاهي لښکر یې لکه ښامار ګرد چاپېره د کیمپ څخه راتاو راتاو شوې. دوی لکه وړه مرغۍ چې پښه یې په لومه کې ونښلي او د الوتلو په خیال د ناهیلۍ څخه وزرې پړکوي بند پاتې وو. د بوسو او وښو کمښت له کبله به یې روزمره په سلګونو پیلان، غوایان، سنډاګان، اسان او اوښان هلاکېدل. نو له سخت تنګسۍ نه یې په 10 د جنوري د جوړجاړي په امید احمد شاه بابا ته لاسلیک او ټاپه شوی سپین تومار ولیږه. خو جنگ د هر اړخه هغه هم په نړۍ کې د پیړۍ ستر جنگ د خپل غرور حتمي کړی و. د 14 د همدې میاشت په مازیګر کې د دوی خوراکي زیرمې په تشېدو شوې. د مرهټیانو پوځي چارواکو په دې ټینګار وکړ چې د لوږې مرګ په پرتله غوره ده چې جنګیالیو ته وخت ورکړل شي تر څو د جنگ په میدان کې هندو دین نه د حراست په نامه مخامخ د افغانانو سره په جنگ کې خپل بخت وامزي. همدا و چې د غنمو وروستۍ بوجۍ یې نینې او په سرتیرو یې وویشلې. د جنوري په 14 کې لمر لا بشپړه سترګه نه وغړولې چې دوی ته د کلابندۍ ماتولو کومنده ورکړل شوه. د جنگي تودوخې د تاو په اړوند ویل کېږي چې کله ناکله به درجه دومره لوړه وخته چې د پیلانو په یوه جوپه کې او د غویانو د یرغل په یوه غوبل کې به په شمار شیبو کې زرګونه انسانان تر پښو لاندې ورک او د دوړو او ګردونو په لوخړو کې لا درکه شول. دغه ادعا په څرګند ډول تلفاتو د شمیرنې څخه اټکل کېدای شي، یعنی په دودیزو ورځني جنګونو کې چې معمولا د یو ښکېل اړخ تلفات 10 سلنه یا نهایت کې 15 سلنه تنو ته وخېږي، نو په بیړه پښې سپکوي یا په پورته لاسونو درناوی او سلامتي ته تیار ودرېږي. لیکن دغه نښته چې د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې وغځېده، د ځینې برخوالو په وینا چې په دواړو خواو په مجموع کې لږ تر لږه 100,000 کسانو ژوند د لاس ورکړی و. په میدان پر ټولو مړو څخه تر 25 سلنه افغانان او تر 15 سلنه پورې مرهټي هندوان وو. د پانیپت درېمې جګړې کې بشریت ته د احمد شاه بابا خدمت مازې دا نه ګڼل کېږي چې د مرهټیانو 50 کلنه مضبوطه امپراتوري چې تر شاید د ګڼ نفوسه د دکن کروندګران د دوی یو پوځي روزل شوي ملیشې په حیث ملاتړ ته چمتو، هغه د یو لړ لاسته راوړنو سره یو ځای لکه امپراتوري ماته او ړنګه کړه چې دې پایلو د غیر هندوانو ژوند د ګواښ څخه وژغورو. بلکې د احمد شاه بابا تر ټولو ستر خدمت دا دی چې د نسکورې شوې امپراتوري پاس سر د کپري په مغزو کې دننه د شړېدلي هندویزم افراطي مفکوره
کومه چې په کراتو د اوسنیو پیژندل شویو وحشتناکو ډلو په پرتله لا بدرنګه، لا وحشي، لا خطرناکه وه. هغه یې د همدغه امپراتورۍ له کنډوالو سره غبرګه د جمنا سیند تل ته لاندې د ابد لپاره ورډوبه کړه. دغې داړورې مفکورې لا په خپل واړه ځان او کمکي عمر کې د لسګونو زره پرتګالیانو، فرانسویانو، مغولو، افغانانو ژوند له ستوني تیر او میلیونونو نورو انسانانو ژوند اخیستلو په تمه یې تونده اشتها پارېدلې وه. د سخت خونړۍ نښتې وروسته له 170,000 څخه نیولې د ځینو مورخینو په باور تر 300,000 پورې هغه ظاهران چې ګجرات کې د هندو ویجاړ شوي مقدس زیارت په نیت پانیپت کې د مرهټه پوځ په ډاډ ځای پر ځای شوي وو د غیر محاربو په عنوان پرته د اذیت خپلو مینو ته ستانه شول. په دې جګړه کې د ابراهیم ګاردي په ګډون 22,000 دښمن جنګیالي د احمد شاهي لښکر په منګلو کې اسیر شول او مسلمانان یې د شریعت د احکامو په اصولو سره سم له تیغه تیر کړل. او مرهټه محارب وروسته د کلمه طیبې له ویلو څخه د احمد شاهي لښکرو په قافله کې د چاکرو په صفت وګمارل شول. په خپله پیشوا صاحب چې دا مهال یې په ډهلي کې تشریف لري د جنگ له بهیر څخه د تازه خبر رارسېدو په تمه له ډېرې تلوسې نه لا مخکې د احوال له رارسېدو څخه ژبه غورځېدلې وه چې بالاخره قاصد رمزي پیغام ورته داسې واوروه. د 2 غمو او 20 طلایي سکو برسېره د سپینو زرو سکو د مصرف شوي شمېره د تصور څخه هم لا اوچته ده. د دې خبر په اورېدو سره یې خوله وچه او رنګ یې والوت. دی له ډهلي نه د پونې په لور رهي شو او هلته پس له څه موده په داسې حال کې چې د براوتي په معبد کې رام بوت ته په سجده پروت و د ورور او زوی او نورو نوموتي پوځي مشرانو په وژل کېدو سره یې د ژورې خواشینۍ له امله زړه وچاودېده. د دې جنګ په غرامت او غنیمت کې د زرګونو اوښانو برسېره 15,000 اسان، 200,000 میخي او سنډاګانو، 500 پیلان، 90 فرانسوي توپونه هم د افغانانو لاسته ورغلل. د معلوماتو له کتلو اورېدلو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي وي له خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.